د دې انسان د پیدایښت نه اصلي مقصد د خدای عبادت ته. که عبادت نه وي بیا د انسان تر خره نه بدتر د خدای پکې د کفارو په بابو کې اولئک کالانعام بل هم افضل. دا لکه چارپایان داسې دي بلکې تر چارپای نه بدتره دي. ځکه جهنم خدای د سپي دپاره نه ده تیار کړی، د لیوو د زمریو د خنزیر دپاره نه ده تیار کړی. جهنم ته به هم دغه غافل انسان دی چې څوک خپل خدای نه پېژني. یو لمونځ چې څوک پرېږدي قصدن څو کروړه کاله به په اور د جهنم کې سوځي. نن مسلمانان دي اکثره د سهار لمونځونه خو نه کوي، په عامه اوقاتو کې هم لمونځونه نه کوي. کني غټ غټ سپین ږیري خلک دي، ما ته په خپله اقرار کړی ده. ماخوستن ټي وي ته ناسته، ماخوستن ډیش ته ناسته، ماخوستن په فیسبوک باندې لګیا ده. دنیا د کاروبار نه ناوخته راغلی ده، په 1 بجه په 2 باندې ویده شي، سهار په 10 بجې راپورته کېږي فرض لمونځ پرېږدي. یو فرض لمونځ چې څوک پرېږدي دا یو واقعه درته ذکر کوم، نوره خبره بس کومه. وایي په ورځ د قیامت به د فرعون، د قارون، د حامان، د ابی بن خلف چې 4 غټ کافران تېر شوي دي، دغه انسان به د دغو کافرانو سره راپورته کېږي. که د دنیا د مسلمانانو پاچا لمونځ نه کوي، عذر دا وي چې ما خو د ټول ملک ذمهواري وه، پاچا وم، لمانځه ته خلاص نه وم، دا به د فرعون سره یو ځای کېږي. فرعون هم پاچا و، د خدای حکم یې نه منو. دا پاچا چې ځان ته دعوه د اسلام لري چې د خدای حکم نه مني، نو د فرعون سره به یو ځای کېږي. که نوکر د حکومت وزیر ده، که اعلی نوکر ده، که ادنا نوکر ده، چې نوکر لمونځ نه کوي، عذر دا وي چې زه خو پردی نوکر و، دا به د حامان سره چې هغه نوکر و د هغه سره یو ځای کېږي. که د یو کارخانې والا، د یو صنعت والا لمونځ نه کوي چې زه کارخانه کې مصروف په نه خلاصېدم، دا به د قارون سره چې هغه هم علم کیمیا زده و، سره زرو سپین زرې جوړول، هغه د خدای حکم نه منو، دا به د یو سره یو ځای کېږي. که یو دکاندار او تجار لمونځ نه کوي چې زه په کاروبار باندې لګیا وم، دا به د ابی بن خلف چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې لوی تجار و، د یو سره یو ځای کېږي. دا چې د سړي حشر د کافر سره وي، دا به ښه وي که د مسلمان سره. یو کوچي راغی نن حدیث کې راغله، په آدابو نه و پوهی، نبی علیہ السلام ته په نامه په زوره غږ ورکړ، یا محمد صلی الله علیه وسلم. صحابه خوش ورته وکړې چې څوکه غږېږه، په نامه نارې مه ورته وایه، خدای به نه پوهېده په دغه باندې. پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه کوي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو څوک د یو چا سره محبت لري خو هغسې نیک عمل نشي کړی لکه هغه چې کوي، یا د هغه په زمانه کې نه و وروسته راغلی ده، دا محبت څه ګټه ورته کي؟ وایي او چې د چا په دنیا کې د چا سره محبت و، په قیامت کې به د هغو سره حشر کېږي، د هغو سره به ملاقاتونه وي. مخکې د هر سړي سره د هغې زندګي فکر و چې محبت یې کوم د نیکو خلکو سره یې کوه، اگر که عمل کې کمزوری یم خو چې دغو خلکو سره خو محبت وکړه، په دا محبت خو یو ځای ته ورسېږم. نن د ملا سره محبت نشته، د پیر سره محبت نشته، د طالب سره محبت نشته، د دین د دوست خلکو سره نشته. هغه چا سره محبت ته چې څوک د کفارو غلامي کوي، څوک د فسق و فجور په لار باندې روان دي، څوک سودخور ده د سودخور سره محبت ده، څوک قمارباز ده د هغه سره محبت ده، څوک زناکار ده د هغه سره محبت ده، څوک غل ده د هغه سره محبت ده، څوک رشوتخور ده د هغه سره محبت ده. مدرسې ته، جومات ته، نیکو خلکو سره ورتګ ته دې تقیم نشته، هلته پورې پازابېږي. نو په قیامت کې هم چې په دنیا کې د چا سره محبت و، په قیامت کې به هم د هغو سره یو ځای کېږي. نور د خدای پاک غلک به راپوره شوي، صفونه برابر کړه، جنازه به کوو، خدای دې په دا مړي رحم وکړي، او موږ او تاسو ټوله خاتمه د خدای پاک په ایمان کې داسې مخ طرف ته تېر شي. نږدې